یو بل کورنۍ باندې ډیر لوی غم راغلی دی چې یو ډیر ښکلی هلک چې ایله د 21 یا 22 کالو هغه د خپل ژوند بازي بایللې ده، یعنی په اکسیډنټ کې مړ شوی دی. خو هغه سره دغه حادثه څنګه مخې ته راغله او هغه څنګه په اکسیډنټ کې مړ شو، د هغه کورنۍ په دې باره کې څه وایي، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، د دغه هلک تصویرونه به هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او داسې هم ویل کېږي چې د واده و. نو تر اوسه پورې د واده په باره کې خبره کنفرم نه ده، خو په صحرو کې داسې ښکاري چې یعنی د واده وي یا یې واده کړی او دغه تصویرونه د هغه وخت. خو قدرمنو دوستانو، تېره ورځ په لور دیر کې دا روانو چې د تیمرګرې سره اکسیډنټ وکړو او دا پکې انتهایی سخت زخمی شو چې د هغې نه پس ډاکټرانو دا د تیمرګرې هسپتال نه پېښور ته راولېږلو. خو پېښور هسپتالونو کې هم د څه سهولیاتو نشتون په وجه باندې د خپل ژوند له لاسه ورکو او وفات شوی دی. خیر، مرګ او ژوند د الله پاک په لاس کې دی. معلومه نه ده چې د انسان مرګ د څه نه پوره وي، خو بیا هم ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. او کوم خلک چې په موټر سایکل باندې په بې احتیاطۍ باندې سفرونه کوي او ګرځي، نو همدغسې حادثاتو سره مخ کېږي، ځکه چې موټر سایکل د 2 خپو سورلي ده او ځینې وخت کې د موټر سایکل کنټرول کول ډېر زیات ناممکن شي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.